ستړي مشي د نن سه شنبه دسمبر 2 نړۍ دا وخت له ماشازیا سنکروال سره ګوري. د طالبانو حکومت نن د خوست په ورزشي لوبغالي کې پر یو کس د قتل په جرم د دوی په وینا د قصاص حکم په علني ډول پلی کړ. د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي دا حکم د طالبانو د حکومت د مشر له هر اړخیزې ارزونې وروسته د مقتول د کورنۍ په ټینګار عملي شو. په تیرو څه د پاسه 4 کلونو کې چې د طالبانو حکومت بیا واک ته رسیدلی د قصاص حکم پلي کول یې بیا پیل کړي او شمېر یې څه باندې لاس ښودل شوی. د 13 اکتوبر په میاشت کې یو سړی په بادغیس او د اپریل په میاشت کې بیا په یوه ورځ 4 کسان په 3 بیلابیلو ولایتونو کې اعدام کړل. ورته مهال د افغانستان د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ برنټ د خلکو او په ځانګړي ډول ماشومانو په مخ کې د اعدام حکم عملي کول اندېښمنونکی بللی او د اعدام د حکمونو د عملي کېدو د درېدو غوښتنه یې کړې. نور جزئیات یې په آینده څرګند راکړي. تر وروستیو شیبو هم ویل کېدل چې ښایي وبخښل شي، خو په خوست کې د قصاص عیني شاهدان وایي په قتل مجرم پیژندل شوی کس چې لوبغالي ته راوستل شو د طالبانو حکومت لوړپوړي عدلي او امنیتي چارواکي د مقتول کورنۍ ته ورغلل او ترې ویې غوښتل چې قاتل وبخي، خو هغوی ونه منله. بیا یې پخپله دای وروست، خو بیا یې هم ګټه ونه کړه. په لوبغالي کې خورا ډیر کسان وو، خو د کمرو او موبایل اجازه نه وه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي پر دغه کس قانون وروسته لاغه پلی شو چې د ریګونو محکمو د قصاص حکم ورکړ، خو وروسته لاغه بیا هم مسله د دوی مشر مولوي هبت الله اخونزاده ته راجع شوه. تر هغه وروسته بیا هم هر اړخیزه څېړنې وشوې او د قصاص حکم تایید شو. تر دې وړاندې ان رسمي سرچینو ویلي ول چې د 14 کسانو قتل پر ده، خو ستره محکمه وایي قاتل د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ یو کس په کلاشینکوف وژلی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ دا کار غندلی او د نړیوالو قوانینو خلاف یې ګڼلی. په تیره بیا چې وایي په لوبغالي کې ماشومان هم په تیرو میاشتو کې په خوست کې زړه بوږنونکي قتلونه شوي چې ډیر کوچني ماشومان هم پکې وژل شوي ول. ستره محکمه وایي په دې پیښه کې 2 نورو کسانو باندې هم د قصاص حکم شوی، خو تر هغه چې د مقتول کورنۍ له بهره راځي دا قضیه معطله ده. دلته یو شمېر عام خلک د قصاص مخالفت کوي، خو بل لور ته یې ځینې خلک ملاتړ کوي او وایي د جرمونو له منځه وړلو لپاره اړینه د قانون تطبیق شي چې نورو ته عبرت وګرځي. پاینده څرګند، BBC کابل. د خوست ورزشي لوبغالي ته د دې حکم د تطبیق او لیدلو لپاره د سترې محکمې ځینې قاضیان، سیمه ییز چارواکي او د ماشومانو په ګډون عام خلک ورغلي وو. کارپوهان وایي په علني ډول د حکم پلي کول که څه هم خپل پلویان لري، خو کیدای شي پر ماشومانو او د پاخه عمر پر کسانو ژورې رواني اغیزې وکړي. د حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی یې پر بیلابیلو اړخونو غږېدلی. په عام محضر کې اعدام یا ورته مجازات لکه قصاص چې بدني اشد مجازات ګڼل کېږي، خپل طرفداران او مخالفین لري. طرفداران په دې تاکید کوي چې د دغه مجازاتو په تطبیق سره نورو ته عبرت کېږي او خلک له جرایمو نه په اصطلاح د ارتکاب نه ډډه کوي. خو مخالفین په تیره بیا په اوسنۍ زمانه کې له مختلفو اړخونو نه مخالفین دي. اول مخالفین د بشر د حقوقو بین المللي اسناد دي چې تر ډیره پورې په مجموع کې د اعدام له مجازات سره مخالفت لري، په هر بڼه چې وي، که علني وي که غیر علني، دوی مخالفت کوي. خو په ټولنیز او فردي لحاظ عوارض پوهان دا شمېري چې که چیرې مجازات په علني ډول صورت ونیسي، په ټولنه کې خشونت او تاوتریخوالی عادي بڼه غوره کوي، په دې معنی چې په زرهاو کسان ویني او په تدریج سره دا عمل یو عادي عمل ګرځي او په دې توګه خشونت زیاتېږي. دا یو. له بلې خوا بل دلیل دا ده چې که چیرې اعدام په عام محضر کېږي، هغه کسان چې ذاتاً جرمي انحراف لري یا جرمي انګیزې لري د اعدام یا د دې ډول مجازاتو د تطبیق سره تشجیع کیږي او د انحراف خواته ځي. بله موضوع یې چې مهمه ده هغه دا ده چې کوچنیان او نوي ځوانان او حتی مسن اشخاص
د اعدام په صحنه کې د احتمال لري چې په شدید او رواني حالاتو سره مواجه سي او یو ډول رواني حالات پیدا کی. بل د دې ډول مجازاتو تطبیق په ټولنیز لحاظ یو نوی ډار یو واهي ډار په ټولنه کې منعکس کوي. او بل خبر دا ده تر ټولو مهمه دا ده چې کچېره په دې ډول مجازاتو کې جسد وروسته له اعدام نه تر مودې پورې په صحنه کې پاتې سي دا د ټولو بشري حقوقو مخالف ده. ولې شخص تر هغه وخته مجرم ده چې ژوندی ده، خو کله چې اعدامیږي یا وژل کېږي د هغه مړي ته باید احترام صورت ونیسي. نو که چېرې په صحنه کې پاتې کېږي په حقیقت کې د امواتو بې احترامي ده چې دا خپله یوه بله ستونزه رابرسېره کوي.